د هنر کلیک چینل درنو مینوالو یو تازه خبر ویډیو تاسو سره شریکوم چې یو دوه سندوګان چې دوه خويندې کړې وي هغه یو را پسېدل د بل یې وجلې دی. آیا د څنګه معاملاتو د دوی په منځ کې څه داسې شوي تر اخره را سره پاتې شي. درنو دوستانو ویل کېږي چې د کشر سندوی چې چا دغه کشر خورې کړې وه او دغه مشر خورې په دې بل سندو باندې واده وه. دغه بل سندو به د دوی کور ته راتلو او د دوی په کور کې به ډېره خوشحالي محسوسوله، خو دوی چې د بل اړخه هم ویل کېږي چې خپلوانو نو دغه بل سندوی ورته ویلي دي چې ته زمونږ کره ډېر داسې مه راځه او زما پیغله ښځه ده، دا خبرې په ما باندې ښه نه لګي. خو ویل کېږي چې دغه خبرې د هلک همداسې هوایي ګڼلې وي، خو دا به بیا هم راتلو ځکه چې د دې کشر سندو ښځه ډېره زیاته ښایسته وه او دوی د بل اړخه هم خپلوانو نو په دې وجه باندې هېڅ ویره نه محسوسوله. دا به راتلو خندا خوشحالیانې به یې کولې، د خپل زړه خبرې به یې کولې او هر وخت به لګیا و، هر وخت به دوی کره را روانو. په دې وجه باندې دغه هلک باندې دا خبرې ښې نه لګېدې. یوه ورځ یې عهد کړی و چې که دا دې ځل راغی او داسې څه حرکت یې وکړو نو بیا به ژوندی نه ځي. همداسې یوه ورځ یې دغه سندو کار ته تللی و چې د مشر سندو یې راغلی دی په کور کې همدغسې د معمول مطابق ګپ شپ لګولو او ځان یې ډېر خوشحاله محسوسولو چې ماښام وخت کې دغه کشر سندو راغلی دی او چې لیدلی دي چې دا خو بیا راغلی او ډېر پرجوش او خوشحاله دی. نو منډه کړې ده، کلشینکوف یې راخیستی دی، ډزې پرې کړي دي او سړی په ځای باندې وجلی دی. څومره د شرم خبره ده چې یو انسان چاته ووایي چې داسې کار مه کوه، مه راځه، خو هغه بیا هم راځي. یقینا چې د دې کشر سندو په زړه کې به داسې څه خبرې وي چې هغه یې دومره غوسه کړی و چې ډزې پرې وکړلې. د یو چا چې سړي په کور کې نه وي نو نه ده په کار چې داسې ورشي اگر که هغه خپلوان هم وي.